السلام علیکم. تاسو ګورئ د پی ټی وی پښتو خبرونه او زه یم الیاس کاکړ. وزیر اعظم شهباز شریف د ټکنالوژي و وزارت ته پر روان 15 کال کې د هیواد هایټي برآمداتو و 15 اربه ډالر ته د رسولو هدف ورکړی دی. د انفارمیشن ټکنالوژي د وزارت لخوا په بیلابیلو څانګو کې د سمنچار او د ستونزو د لرې کولو لپاره کړنلاره وړاندې کړل شوې ده چې له پاکستان سره د صلاحیت لرونکو کسانو او وسایلو کمبود نشته. په هایټي څانګه کې د سمنچارو لپاره وړاندې شوې کړنلاره ډیره په زړه پورې ده. اوس پکار ده چې پر دې باندې عمل درآمد باوري کړل شي. د پاکستان وځوانانو ته د بین الاقوامي معیار د تعلیم روزنې او هنر ورکولو دپاره په هایر ایجوکیشن کمیشن یوه کړنلاره جوړوي. وزیر اعظم په هایټي څانګه کې په برآمداتو کې د زیاتوالي لپاره پر جوړه شوې کړنلاره باندې د اطمینان څرګندونه وکړه. د انفارمیشن او ټکنالوژي دپاره د مملکت د وزیر او د هغوی د ډلې هڅې وستایل شوې او وزیر اعظم په ټاکلې موده کې پر کړنلاره باندې د کار کولو هدایت هم ورکړل. د حکومت د ښو کړنلارو په زړه پورې چارو نتیجه ورځ په ورځ سره سربیره کیږي او هیواد په ډیره چټکتیا سره د پرمختګ لوري ته روان دی. په پاکستان سټاک مارکیټ کې نوی ریکارډ جوړ کړل شوی دی. د کاروبار له پیل سره سم په کې ای سی 100 انډیکس کې د تر 1200 د زیاتو پوینټونو زیاتوالی شوی دی او 100 انډیکس د تاریخ تر ټولو لوړې کچې 98,500 ته رسیدلی دی. نائب وزیر اعظم اسحاق ډار ویلي دي چې د خپل سیاست او پوینټونو زیاتولو دپاره پر سعودي عرب باندې تورونه لګول ډیره د خواشینۍ او اندېښنې وړ خبره ده. د بشرا بیبي لخوا بې ځایه بیان د ناامیده ذهنیت څرګندونه کوي. د پاکستان ولسونه د خپل پخواني ملګري د سعودي عرب په دوستي او ملګرتیا باندې ویاړ کوي و سیاسي ډلو ته دا نه دي پکار چې په خپلو لږ ګټو لپاره د بهرنۍ کړنلارې په لړ کې بې ځایه خبرې او تورونه ولګوي. د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر عطاالله تارړ له رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د اسلام آباد های کورټ پریکړه بیخي څرګنده او ښکاره ده. هیڅوک دې هم بې ځایه فکر نه کوي. حکومت په هره توګه د حین پالنه ترسره کوي. په احتجاج کې د تاو تریخوالي رامنځته کوونکو سره به هیڅ ډول رعایت ونه کړل شي. د کورنیو چارو وزارت او اسټابلیشمنټ ډیویژن هم په خیبر پښتونخوا کې ورټاکلو افسرانو ته پر قانون باندې د عمل ترسره کولو احکامات جاري کړي دي. د کوم پر هر ارزښت وړ موقع باندې د فساد جوړول د پی ټی آی خوی دی. په 2014 کې د چین د صدر له دورې څخه د ایس سی هو تر سرمشریزه غونډه پورې پر هر ارزښت وړ چاره او وخت باندې هنګامه کول د هغوی تاریخ دی. د بلوچستان گورنر جعفر خان مندوخیل او د تعلیم صوبایي وزیر رایلا حمید خان درانی د بلوچستان پوینټن کوټي په کانوکیشن کې فارغ التحصیل 1500 لوستونکو هلکانو او نجونو ته سندونه او څرګند د کارګردګي څرګندونکو ته تمغې ورکړې په کوم کې چې 25 پی ایچ ډي سکالرز او 20 ایم پیل او 415 ګریجویټس او 410 د سرو زرو تمغې ترلاسه کوونکو شامل دي. پر دا مهال ځانګړي میلمه د بلوچستان گورنر جعفر خان مندوخیل وویل چې اوس پر تاسو باندې د خپل هیواد د پاکستان او د صوبه بلوچستان د خدمت ذمہ داری راځي ولې چې د نن په جدید دور کې نړیواله کلي شکل خپل کړی دی. د نړۍ د مصنوعي ذهانت او د روبوټیک ټکنالوژي په دې دور کې صنعتي انقلاب اړخ ته تللې ده. د بلوچستان گورنر جعفر خان مندوخیل وویل د صوبې د لومړي پخواني پوینټن بلوچستان پوینټن کوټي د ستونزو د هوارولو ډاډ هم ورکړي. د سوریې د تعلیم صوبایي وزیر رایلا حمید خان درانی وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر ظهور احمد بازی هم وینا وکړه. پاکستان پټرولیم یو ځل بیا د پاکستان سنټر دپاره د فلنتراپي لخوا د کال 2022 دپاره د پاکستان تر ټولو زیات کاروباري احتیاط ورکوونکي ادارو کې د یو اداره کېدو درناوي ترلاسه کړې ده. دا پرلپسې 19 کال دی چې پی پی ایل ته د اعزاز ورکول شوی دی. په دې هکله د کال 2023 او 24 په دوران کې پی پی ایل د سی آر ایس پروګرام دپاره 3 بلیونه کالداري خرڅې کړي دي. د هیواد د وزیر مملکت دپاره د خزانه روینوي بجلی حالي پرویز ملک د پی پی ایل جنرال منیجر دپاره شیرډ سرویس سید محمود الحسن په اسلام آباد کې د پی سی بی لخوا سوي دستوره کې وړاندې کړي. د 16 لسیزو راهیسې پی پی ایل د غذایي په آبادی په ترقی کې تر ټولو لمخه دی او تعلیم، روغتیا، کتنې، د روزګار موقع پیدا کولو، د بنیادی کالبد تعمیرات او د قدرتي آفتونو څخه د بهلولو په لړ کې مفت د اعلی معیار خدمتونه وړاندې کوي. او اوس له دې سره سم د پښتو خبرونه پای ته ورسېدل او موږ ته راکړئ اجازت د لوی الله په امان.